ان شاء الله المذاكرات كامياب شول ودرنا حتم شارور كلها شو مذاکرات څنګه وشول؟ مذاکرات ان شاء الله تعالی سبا کیمپ لګیږي تور چاپر چې کم دی 2200 خاندان دا باقاعده په جمرود تحصیل کې چې کم دی کیمپ لګیږي دوه درې ورځې کې رجسټریشن کیږي او 2200 خاندان چې کم دی دا پسې کیږي ان شاء الله تعالی او منګل ورځ نه باقاعده منګل بوت کې چې کم دی باقاعده د نور علاقو چې کم دی 15 یا 8 شټیم په جمع چې پکې وځي نو هغه باقاعده نوټیفیکیشن کیږي. ملک صاحب دا خبره وکړه چې دومره ورځې روډ باندې او بس اوس اعلان وکړو دا غونن موږ تقریبا 15 یا ورځې وشوي افغان شهر باندې مکمل او نن مکمل چې کوم د مذاکرات کامیاب شول روډ چې کوم د کولاو شو.